پوښتنه کړې ده چې بعضې خلک د کوسي دا خشاک را جمع کوي، دا راغونډ کړي، نو بیا دې ته اور اچوي او بیا دې باندې وي نظر مات کوي، وایي دا د بد نظر دپاره ښه وي. نو دا عمل کول څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې دا د جاهلیت طریقې دي چې بعضې خلک یې کوي چې د نظر مات دپاره. بعضې خلک په خپلو کورونو باندې د ګیدړ یا د بل شي لکۍ ځوړندوي، بعضې خلک په خپلو کورونو باندې د حیواناتو ښکرونه کیدي، بعضې خلک د خپلو ګاډو په مخ کې یو سپلی غوندې ځوړنده کي، بعضې خلک خپل ماشوم ته یو خال غوندې ولګوي. دغه د نظر د ماتولو طریقې صحیح نه دي. یا بعضې خلک دغسې د لارو کوڅو د خشاک را جمع کوي او د خلص کې چې دا را جمع کوي او دې ته اور اچوي. بلکې شرعي طریقه دا ده چې که ته غواړې چې انسان مخکې نه د نظر نه بچ شي، نو هغه دې بارک الله ووایي، چې کوم شي باره کې سترګې خوږې شولې، ښه وله ښکاره شو، نو بارک الله دې ووایي. او همدارنګه که چېرته ته پوهېږې چې پلانې د نظره شوی دی، نو د نظر د دمولو دپاره سورة الفلق ویل پکار دي، سورة الناس په دې باندې دمول، سورة الفاتحه ته شفا ویل شوي دې باندې دمول. بلکې د قرآن هر آیات چې وي دي که الله شفا اچولې ده. همدارنګه احادیثو کې بعضې دعاګانې راغلي دي، هغه دعاګانې دې دپاره یادول پکار دي. خو لیکن د ځانه بعضې کارونه کول لکه څنګه چې جاهلیت والا کول، نو دې نه ځان ساتل پکار دي. والله اعلم. يا رجائي